بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو لیدونکو، زه شیر احمد هجران ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی. ګران دوستانو، په نن درس کې د 12 ریاضي کوم عنوان چې لولو هغه د لوګارتمي تابعګانو انټګرالونه دي. مخکې له دې نه چې نوی درس ګران دوستانو تاسو ته درس درکړم یا پیل کړم، یوه لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته، تاسو یې ځان لپاره معلومات درکړم. په تیر شوي درس کې ګران لیدونکو د اکسپوننشیال یا د نمایي تابعګانو انټګرالونه ولوستل چې اکسپوننشیال تابع یو ای په توان د ایکس ډي ایکس د دې انټګرال هم واخیسته او همدارنګه ای په توان د ایکس د دې انټګرال هم واخیسته چې دواړه اکسپوننشیال تابع دي او یوې تابع ته د اویلر تابع وایي، هغه عبارت د ای په توان د ایکس ده. په نن درس کې به انشاءالله ګران دوستانو د لوګارتمي تابعګانو انټګرالونه چې دا د اکسپوننشیال تابع معکوس ده، د دې انټګرال به تاسو ته زه واخلم. دا چې د لوګارتمي تابع انټګرال څه ډول بیانېږي او څنګه چې موږ په لوګارتم کې دوه ډوله انټګرالونه لرو، یو د معمولي لوګارتم انټګرال او بل د طبیعي لوګارتم انټګرال. مخکې له دې نه چې ګران دوستانو درس پیل کړو، راځو مشخصاتو ته چې ما په تخته کې تاسو ته لیکلي. عنوان زموږ ده د لوګارتمي تابعګانو انټګرالونه. 22 لوست مو ټولګی 12 ریاضي مضمون. هدف او موخه هم دا ده چې د لوګارتمي تابعګانو انټګرال نیونه موږ زده کړو. د لوګارتمي تابعګانو انټګرال نیونه څه ډول انټګرال اخلو، دا به انشاءالله په نن درس کې په پایله کې موږ او تاسو زده کړو. اوس راځم ګران دوستانو تاسو ته په سلایډ کې معرفي کوم څنګه چې په سلایډ کې ګورئ د لوګارتمي تابعګانو انټګرالونه. او البته هیر مو نشي، لوګارتم په دوه ډوله ده، یو معمولي لوګارتم چې قاعده یې لاس، یو طبیعي لوګارتم چې قاعده یې ای ده. دلته همدارنګه هغه طبیعي لوګارتمي چې معمولي وي هغه لوګارتم د ایکس په قاعده د ای ښودل کیږي او طبیعي لوګارتم چې د هغه په ال ان ښودل کیږي، ال ان د ایکس. ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ، موږ لرو د لوګارتمي تابعګانو انټګرالونه. د لوګارتمي تابعګانو انټګرال عبارت دی اول طبیعي لوګارتم ما په پام کې ونیوه، ال ان د ایکس انټګرال د ال ان د ایکس ډي ایکس د انټګرال څنګه اخلو؟ ایکس لاندې ایکس منفي ایکس کولی شو ایکس پکې مشترک ونیسو، ایکس مشترک ونیسو لاندې ایکس منفي او جمع ثابت کیفي عدد. او بل د معمولي لوګارتم انټګرال ده، لوګارتم د ایکس په قاعده د ای د دې انټګرال چې اخلو، انټګرال د لوګ د ایکس په قاعده د ای ډي ایکس مساوي کیږي ایکس لوګارتم د ایکس په قاعده د ای منفي ایکس لوګارتم د ای په قاعده د ای چې هغه هم لن ویلی شو ورته. که چیرته ایکس مشترک ونیسو نو دا به شي لوګارتم د ایکس تقسیم پر ای په قاعده د ای جمع ثابت کیفي عدد. دا به انشاءالله بیا زه تاسو ته ثبوت کوم چې ولې د دې انټګرال موږ داسې ونیو او د دې انټګرال هم داسې ونیو. خو مخکې له دې نه دغه لوګارتمونه چې موږ وایو ګران دوستانو، دا د جان نیپر یو سکاټلنډي ریاضیپوه څنګه چې انځور کې وینئ، دا د جان نیپر یو ریاضیپوه د سکاټلند او د دغه طبیعي لوګارتم چې ال ان د ایکس ده یا هغه لوګارتم چې قاعده ای و د بیان کړی. نو په حقیقت کې طبیعي لوګارتم د جان نیپر یو سکاټلندي ریاضیپوه د دې لخوا بیان شوی او معرفي شوی ده. ګران دوستانو موږ غواړو چې دغه د طبیعي لوګارتم یا د معمولي لوګارتم کله چې موږ تابع ولولو او انټګرال اخلو، زموږ په ژوند کې چیرته ګټور ده او چیرته د استعمال ځایونه لري. څنګه چې په انځور کې تاسو ګورئ، دا په حقیقت کې د یوې زلزلې د پیښې تصویر یا انځور ده. کله چې زلزله پیښیږي نو تاسو حتما متوجه اوسئ چې شدت د زلزلې په رشتر معلومیږي او رشتر په حقیقت کې یو لوګارتمي تابع ده چې د دې آزاد شوی انرژي متناسب د یو لوګارتمي تابع سره کیږي. نو دغه تخریبات چې راوستلې د زلزلې حتما دا زلزله یو شدت لري، د زلزلې شدت پر رشتر معلومیږي. خپل رشتر په حقیقت کې یو لوګارتمي تابع ده چې کله انرژي آزادیږي نو دا متناسب د لوګارتمي تابع سره کیږي. نو دلته من کولای شو د یو زلزلې شدت په لوګارتمي تابع څه شی کو پیدا کړو.
او همدارنګه ګران دوستانو دغه رقم ګازکونه چې دا په نورو نړۍ کې ډیر لیدل کیږي دا رقم ګازکونه دي چې دا په حقیقت کې د همدغه لوګارتمي تابعګانو څخه په مرسته تاسو کولی شئ دا بیان کړئ. مثلا دا ګازکونه چې دي داسې دایروي شکلونه لري یعنی غیر منحني شکلونه لري. تاسو متوجه اوسئ که چیرته د ګازو د ښي لوري څخه موږ راشو دا په حقیقت کې زموږ د تابع ګراف رسمي چې تابع څه رقم شکل لري او کله چې دا ګولایان موږ په پام کې نیسو دا په حقیقت کې د همدغه تابع د انتګرال مساحت ده چې په کومه ګولایي کې دا تاو شوې ده. په مینځ کې تاسو د هرې ګولایي لپاره کله چې انتګرال اخلئ مساحت پیدا کیږي او کله چې د ښي لوري څخه حرکت کوئ په هر ټکي کې یو مماس ده. یعنی کله چې تاسو مثلا دلته حرکت کوئ د ښي لوري څخه په هر ټکي کې موږ د مایل مماس کولی شو پکې تعریف کو. کله دغسې ګازکونه چې ګران دوستانو تاسو وینئ دا خو ډېر داسې اوږد شکل لري او منحنیګانې دي. د ښي لوري څخه تاسو ته منحني تابع لاسته راوړي یعنی دا یو منحني تابع ده یا به اکسپوننشل تابع وي یا به لوګارتمي تابع. او بل د هر ګولایي چې کله تاسو غواړئ د دې سطح مساحت پیدا کړئ دا د انتګرال په مرسته پیدا کیږي. او د کیڼ لوري څخه ګران دوستانو د دې ګازو په حقیقت کې مایل پیدا کیږي یعنی د کیڼ لوري څخه په هر ټکي کې که چیرته هر ټکی زه د دې ګاز په نظر کې ونیسم هلته یو مماس رسم کو نو هماغه به عبارت د څه شي څخه وي د مماس مایل څخه وي. یعنی دلته درې حالته په پام کې نیسي. هر انجینر چې دغسې شکلونه یا داسې ګازونه جوړوي هغه حتما درې خبرې په کې په پام کې نیسي. اوله خبره د دې ګازو د ښي لوري د منحني تابع تاسو ته رسمیږي چې څه ډول شکل ولري یا اکسپوننشل یا لوګارتمي. دویم د تابع د هر ګولایي مساحت چې پیدا کیږي دا د انتګرال او د ماین انتګرال په مرسته پیدا کیږي. او کله چې دا ختمیږي د کیڼ لوري څخه په هر ټکي کې د مماس مایل پیدا کیږي د دې ګازو. یعنی کوم انجینر چې داسې شکلونه جوړوي یا داسې ګازونه حتما دغه درې حالته به په پام کې نیسي. یو د تابع یعنی دغه د شکل انظور چې څه ډول دا تابع د اکسپوننشل د لوګارتمي بل د هر ګولایي مساحت د انتګرال په مرسته او د کیڼ لوري څخه د دې د مماس مایل یعنی په هر ټکي کې د مماس مایل پیدا کیږي. او همدارنګه ګران دوستانو ما تاسو ته دا دوه انځورونه چې په پام کې ونیول دلته په حقیقت کې د لوګارتمي تابع د انتګرال او د مماس مایل پکې تعریفېږي. اوس نو راځو مثالونه به حل کړو. د انتګرالونه چې لوګارتمي تابع دي مخکې له دې نه چې زه دا مثالونه تاسو ته حل کړم اول راځم خپل لاندې اکس چې طبیعي لوګارتم ده او لوګارتم د اکس په قاعده دی د دې انتګرالونه به حل کړو. بیا به راشو مثالونو ته ګران دوستانو چې دغه مثالونه تاسو د مکتب په کتاب کې دي دا ټول به انشاءالله په نن درس کې زه تاسو ته حل کړم. نو تاسو راځئ متوجه اوسئ تختې ته او دغه کم ثبوتونه چې زه تاسو ته کوم په قلم او کتابچه به راواخلئ دا ثبوتونه به ځان سره حتما ولیکئ. ګران دوستانو اول طبیعي لوګارتم انتګرال زه اخلم لاندې څه شي لاندې اکس ډي اکس د دغه انتګرال به زه تاسو ته پیدا کړم. د دې انتګرال څنګه پیدا کوو دا قسمي انتګرال د ګران دوستانو چې ډېرې زده کوونکي دکې تېروتنه کوي وایي دا به څه رقم د انتګرال وي تعویضي په ډېرې په تعویض حل کېږي نه په تعویضي کې دا خپله قسمي انتګرال ده. نو دلته ګران دوستانو یو به مساوي کړم د چیش سره لاندې اکس سره چې ډیفرانسیل یې واخلو ډي یو مساوي کېږي یا به پر اکس ډي اکس او ډي وی په ځای څه راغلی آفرین ډي وی مساوي کېږي ډي اکس. اوس ګران دوستانو چې وی پیدا کوم اطراف نه به انتګرال واخلو انتګرال چې واخلو دا د ده سره ختم وي او دا ډیفرانسیل د سره ختمیږي د انتګرال سره نو پاتې کېږي اکس. اوس دا قسمي انتګرال ده د قسمي انتګرالو فرمول وه یو ډي وی مساوي کېږي یو ضرب د وی منفي انتګرال د وی ډي یو سره. د دې د فرمول په مرسته موږ کولی شو د انتګرال واخلو. ښایي د یو په ځای څه شی راغلی ګران دوستانو لاندې اکس ډي وی د مساوي کېږي ډي اکس سره یو قیمت موږ لرو لاندې اکس ضرب د وی قیمت څو ده اکس منفي انتګرال د وی ډي یو د وی قیمت اکس او د ډي یو قیمت څو ده آفرین یا پر اکس ډي اکس. ښه څه شی کوم دغه اکس د مخرج د صورت اکس سره اختصاروی شو و د مخرج اکس د صورت اکس سره به ختم شي نو په نتیجه کې لیکای شم ګران دوستانو انتګرال د لاندې اکس ډي اکس مساوي کېږي. که دا زه داسې ولیکم اکس لاندې اکس کوم مشکل خو به نه جوړوي ګران دوستانو نه منفي اکس د اکس سره خلاص څه شی پاتې شوه یو ډي اکس د ده انتګرال څه شی د ګران زده کوونکو په تېر شوي درسو کې ما تاسو ته ویلي څه شی به
آفرین د انتگرال x ده. نو په نتیجه کې داسې لیکم انتگرال د لاندې x دی x مساوي کیږي x لاندې x منفي د دې انتگرال د یو دی x انتگرال x ده. او کولی شو په دې کې مشترک هم ونیسو، هیڅ مشکل نه جوړوي ګران دوستانو. x په دواړو کې مشترک ده، x مشترک لاندې x به پاتې شي منفي x چې په x تقسیم کو یو، او ثابت کیفي عدد مو هیر نشي په نامه انتگرال کې جمع کیږي. دا و د چی شي انتگرال لاندې x دی x انتگرال چې په سلاید کې مې تاسو ته لیکلی و، او دا یې ګران دوستانو بیان یا ثبوت ده چې انتگرال د لاندې x دی x مساوي کیږي x مشترک لاندې x منفي یو. او بل د معمولی لوګارتم انتگرال به هم زه تاسو ته واخلم. لوګارتم د x په قاعده د a دی x د دې لوګارتم، دا لوګارتم څه ډول ده؟ ماشاءالله معمولی لوګارتم. د دې انتگرال څنګه اخلو؟ بیا هم قسمی انتگرال ده. یو مساوي کیږي لوګارتم د x په قاعده د a ډیفرانسیال چې واخلو دی یو، او د دې ډیفرانسیال یا پر x لاندې a دی x. ښه دی وی زموږ مساوي د چی سره ده؟ آفرین دی x سره. چی شی باید وکم د وی قیمت لاسته راوړلو لپاره؟ چی شی؟ آفرین انتگرال اخلو. دی وی مساوي کیږي انتگرال د دی x. دی ډیفرانسیال ضد د انتگرال د خلاصيږي، وی مساوي کیږي دی ډیفرانسیال ضد د انتگرال د دام خلاصيږي د x د وی قیمت x. اوس نو ګران دوستانو دا قسمی انتگرال ده، او د قسمی انتگرالو فرمول داسې ده یو ضرب د وی منفي انتگرال د وی دی یو سره. قیمتونه لرو وضع به کو د یو په ځای لوګارتم ده x په قاعده د a دی وی د دی x ده. د یو قیمت څو لرو؟ آفرین لوګارتم د x په قاعده د a ضرب د وی د وی قیمت x منفي انتگرال د وی دی یو د وی قیمت لرو x، او دی یو قیمت څو ده؟ آفرین یو پر x لاندې a دی x. ګران دوستانو اوس باید څه شی وکم؟ چی شی؟ آفرین دغه x تاسو ګورئ چې د x سره د اختصار وړ ده، دا به اختصار کو. خی پاتې کیږي لوګارتم ده x په قاعده د a دی x مساوي کیږي. دا کوای شم داسې ولیکم x ضرب د لوګارتم د x په قاعده د a منفي، دا خلاص شه ثابت عدد پاتې شه یو پر لاندې a دی x. د ثابت عدد انتگرال یو پر لاندې a دی x انتگرال چی کیږي ګران زده کوونکو؟ آفرین یو x ور سره ډیریږي. نو په نتیجه کې لیکای شم انتگرال د لوګارتم د x په قاعده د a دی x مساوي ده x ضرب د لوګ د x په قاعده د a منفي د دې انتگرال یو پر لاندې a یو x به ور سره چی شی کوي؟ ډیر کوي. اوس ګران دوستانو دا داسې لیکای شو صحیح خبره ده، او داسې لیکای شو چې کچیرته دا لوګارتم معمولی ته تبدیل کړو، دا به دا رقم شکل ځان ته غوره کړي x لوګارتم د x په قاعده د a. دا چې لوګارتم معمولی ته تبدیل کو څه رقم یې ولیکم؟ آفرین ای په قاعده د a، یعنی صورت ته چې زی قاعده او لوګارتمی عدد کې بدلون راځي. قاعده لوګارتمی عدد ته زی او لوګارتمی عدد قاعده ته x هم لرم. اوس کچیرته x مشترک ونیسم، نو x مشترک ونیسي دا به شي لوګارتم ده x په قاعده د a منفي لوګارتم ده ای په قاعده د a. ګران دوستانو تاسو کولی شئ چې هغه لږ نور هم ساده کړئ. څه رقم؟ x مشترک. هغه تاسو ګورئ چې د تفریق په حالت کې د لوګارتمونه چې د تفریق په حالت کې وي چی شته تبدیلیږي؟ ماشاءالله تقسیم ته خی قاعده په خپله x تقسیم پر a جمع ثابت کیفی عدد. دا ګران زده کوونکو د معمولی او طبیعي لوګارتم انتگرال اول ln د x دی x طبیعي لوګارتم نه ده، د انتگرال هم واغسته څو راغی x مشترک لاندې x منفي یو، او بل معمولی لوګارتم د x په قاعده د a دی x دا معمولی لوګارتم ده. هو د دې انتگرال هم چې واغسته قیمت څو راغی؟ آخري قیمت x مشترک لوګارتم د x تقسیم پر e په قاعده د چی شي a، او جمع ثابت کیفی عدد. اوس نو تاسو ته مثالونه د زه حل کوم چې تاسو په مکتب کتاب کې راغلي، ښه توجه وکړئ څنګه کولی شو مثالونه د حل کو. ګران دوستانو کوم سوالونه چې په سلاید کې راغلي هغه به زه یو تاسو ته حل کوم، متوجه اوسئ. اول مثال داسې ده انتگرال ده لاندې 3x دی x. ښه دا کولی شو چی شي ته تبدیل کو ګران دوستانو؟ جمع ته لاندې 3 دی x جمع انتگرال د لاندې x دی x. تاسو حتما پوهیږئ دغه 3 ضرب د x دی که نه و د ضرب حالت جمع ته نه تبدیلیږي. نو بیل ورته انتگرال واخلو ګران دوستانو. لاندې 3 جمع لاندې x کېږي، ما ورته بیل انتگرال واخیسته. دا ثابت عدد ده. د انتگرال څنګه اخلم؟ لاندې 3 به په خپله ولیکئ لاندې 3x
جمع لن اکس انتگرال مخکې واغسته د لن اکس انتگرال چی شده ګران زده کوونکو؟ آفرین اکس لن د اکس منفی یو. ګران دوستانو تاسو کولی شئ چې په ده کې اکس مشترک ونیسئ. اکس ته مشترک ونیسو دا به داسې شي اکس مشترک لن د 3 جمع لن د اکس منفی څو یو. نو دا به مساوي شي اکس مشترک لن د 3 او دا د جمع حالت د ضرب ته نه تبدیلیږي بالکل تبدیلیږي لن د 3 اکس منفی یو جمع ثابت کیفي عدد. په ډیره اسانه طریقه تاسو کولی شئ چې د دې انتګرال واخلئ. لن د اکس انتګرال مخکې موږ اخیستی فقط قیمت مې وضع کړ. دویم سوال ته ګورئ ګران دوستانو انتګرال د یو پر 2 ای په توان د منفی 2 اکس منفی 3 ډي اکس دغه ثابت عادت نه ده دا چیرته ځي د انتګرال ضریب ته خیاوې پر 2 انتګرال د ای په توان د منفی 2 اکس منفی 3 ډي اکس نه کیږي. دا کولی شئ ګران دوستانو د مکتب په کتاب کې دا په تعویضي طریقه کې حل کړی. په تعویضي طریقه یې حلولی شئ. زه غواړم چې په اسانه یوه بله طریقه تاسو ته در زده کړم. هغه څه رقم طریقه ده تاسو متوجه اوسئ. په اسانه طریقه دا یو پر 2 خو په خپله لیکم. دلته څه شی کوم د دغه اکس ضریب څو ده منفی یو پر 2 دا به ضریب ته راوړئ. منفی یو پر 2 انتګرال د منفی 2 اکس منفی 3 ډي د منفی 2 اکس منفی 3 دا چې د سره ضرب کو حاصل به څو راشي منفی یو پر 4 ای په توان د منفی 2 اکس منفی 3 نظر ډیفرانسیل د منفی 2 اکس منفی 3 خپل منفی 2 اکس منفی 3 نه کیږي. دا په ډیره اسانه طریقه کولی شئ حل کړئ ګران دوستانو په ډیر ساده او اسانه طریقه. دریم مثال ګران دوستانو زه څه رقم حل کوم. دریم مثال راغلی 2 ډي اکس پر اکس مثبت 2 راځي ضریب ته 2 چې ضریب ته راشي انتګرال د ډي اکس پر اکس مثبت 2 نه ده. دا هم د تعویض په طریقه حلولی شئ چې اکس مثبت 2 تعویض کې بیا ډیفرانسیل واخلئ. ګران دوستانو دغه نوې طریقې د چې تاسو ته وایم او دا تاسو ته کولی شئ په کانکور کې لږ وخت کې تاسو دا سوال حل کړئ. ګورئ دغه سوال زه غواړم په لنډه طریقه یې حل کړم. که دا د تعویض په طریقه مخکې زه لاړ شم اکس مثبت 2 تعویض کړم ټي ته ډیفرانسیل یې واخلم بیا یې وضع کړم له ما وخت نیسي خو سوال صحیح ده. زه غواړم چې یوه نوې طریقه تاسو ته زده کړم او دغه طریقه ګران دوستانو تاسو کولی شئ چې په لږ وخت کې سوال هم حل کړئ او دقیق هم حل کړئ. ګورئ زه لیکم 2 په خپله डी एक्स پر एक्स مثبت 2 ده کنه. 2 پوښتنې تاسو نه کوم. اول د एक्स توان څو ده؟ یو. ضریب څو ده؟ یو. کله چې एक्स په مخرج کې و توان او ضریب یو هغه لن ته تبدیلیږي. لن د همدغه تابع ده. خو وبلیکو لن د एक्स مثبت 2 جمع ثابت کیفی عدد په یو خط کې مې حل کړ. کدا تاسو تعویض کوي تاسو ډیر وخت نیسي. ډیر اسانه کله چې एक्स په مخرج کې و توان یو هغه حتما لن ته تبدیلیږي. لن د همدغه تابع. نو تاسو وګورئ په یو خط کې ما در تاسو ته حل کړ. بل مثال ګران دوستانو څلورم مثال انتګرال د ای په توان د 2 اکس ډي اکس دا څنګه حل کوم؟ ګورئ دغه طریقې ګران دوستانو چې زه تاسو ته وایم دا حتما ځان سره یادداشت کړئ. په ډیر اسانه طریقه یې حلوو. د اکس ضریب څو ده؟ 2 ده. نو دا به ولیکئ یو پر 2 انتګرال د ای په توان د 2 اکس جمع ثابت کیفي عدد. یعنی یوه ثانیه کې ما دا حل کړ. که چیرې دا تعویض کوي بیا یې ډیفرانسیل واخلئ بیا یې وضع کړئ نو همدغه ځواب ته رسیږئ او تاسو ګورئ چې ما په یوه ثانیه کې دا حل کړ. څه رقم؟ د اکس ضریب هر عدد چې و یو پر همغه عدد بیرته به د دې انتګرال په توان د 2 اکس ولیکئ لکه مخکې مې چې مثال تاسو ته حل کړ په هغه طریقه. ګران دوستانو راځم بل مثال هم تاسو ته حلوم. بل مثال دا 5م مثال تاسو متوجه اوسئ. 5م مثال ته اکس لن د اکس مربع ډي اکس تاسو کولی شئ دا داسې ولیکئ لن د اکس مربع اکس ډي اکس. دا نو چې شی کوم د تعویض په طریقه حل کوم. څه رقم؟ اکس مربع تعویض کوئ. ښه اکس مربع چې تعویض کو چې شته تعویض کو ټي ته ډیفرانسیل ته واخله 2 اکس ډي اکس مساوي کیږي د ډي ټي سره. اطراف چې په 2 وویشو اکس ډي اکس به مساوي شي یو پر 2 ډي ټي. دا قیمتونه راواخله په انتګرال کې وضع کړه. دلته چې وضع کو لن د خپله د ټي قیمت څو ده وبخئ د اکس مربع قیمت څو ده ټي او اکس ډي اکس د څو ده؟ اکس ډي اکس څو ده ګران دوستانو؟ یو پر 2 ډي ټي. اوس دا یو پر 2 ثابت نه ده. دا چیرته راځي؟ د انتګرال ضریب ته. یو پر 2 انتګرال د لن د ټي کیږي ډي ټي. ښه د لن د ټي یا لن د اکس انتګرال خو باندې موږ پوهیږو انتګرال څو راځي ګران زده کوونکو؟ څو؟ آفرین اکس مشترک یا دلته ټي راغلی ګران دوستانو زه د اکس په ځای ټي باید وضع کړم. ټي مشترک لن د ټي منفي څو؟ منفي یو.
اوس د ټي قیمت زه وضع کوم. د ټي قیمت څو ده؟ آفرین، 1 پر 2 اکس مربع د ټي قیمت او لاندې اکس مربع منفي څو؟ منفي 1. دا کوای شو چې ضربم کو دسم صحیح ده که ضربم کوم صحیح ده. 1 پر 2 اکس مربع لاندې اکس مربع منفي 1 پر 2 اکس مربع او جمع ثابت کیفي عدد. تاسو ګوره په ډیره اسانه طریقه ما دا حل ښه. شپږم مثال ګران دوستانو څه رقم ده؟ انتګرال معین راغلی منفي 1 نه تر 1 پورې ای په توان د 2 اکس ډي اکس. د دې انتګرال څنګه اخلو؟ د دې انتګرال ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ په اسانه طریقه مې چې درته ویل د اکس ضریب څو ده؟ 2. 1 پر 2 انتګرال د ای په توان د 2 اکس بیرته خپله ای په توان د 2 اکس ولیکئ. 1 پر 2 ای په توان د 2 اکس سرحد لرو منفي 1 نه تر څو پورې 1. اول به پورته سرحد وضع کړئ منفي ښکته سرحد. ښه 1 پر 2 دلته د اکس په ځای پورته سرحد وضع کړم ای په توان د 2 کېږي منفي ښکته سرحد چې وضع کړئ ای په توان د منفي 2 کېږي. دا یو ثابت عدد ده. داسې ګران دوستانو تاسو خپل ځواب ته ورسېدئ. یو مثال ده. دغه مثال ګران دوستانو ځان سره به حتما حلوئ. تاسو کورنۍ دنده دا به اتم مثال زه تاسو ته په پام کې ونیسم. اتم مثال ځان سره حل کړئ. انتګرال نامعین انتګرال ده لاندې اکس تر جذر لاندې ډي اکس. دغه انتګرال به ځان سره حتما حل کړئ تر هغو پورې چې د لوګارتمي تابع انتګرالو سوالونه ښه صحیح زدم شوي وي او انتګرال اخیستن یا انتګرال نیونه مو تاسو ورته ښه دقت کړی وي او سوالونه هم ورته حل کړي وي. ګرانو لیدونکو زه به دغه نن درس تاسو ته په خلاصه ډول بیان کړم. په نن درس کې موږ د لوګارتمي تابعګانو انتګرالونه ولوستل. دغه لوګارتمي تابعګانې یو لاندې اکس چې طبیعي لوګارتم ده او بل لوګارتم د اکس په قاعده دی چې دا معمولی لوګارتم ده. د دواړو انتګرالونه ما تاسو ته واخیستل او مثالونه مې هم ده کې تاسو ته حل کړل. یعنی ځینې مثالونه دي چې فرض مثال په تعویضي طریقه حل کېږي. ځینې مثالونه دي چې بې تعویض هم تاسو کولی شئ حل کړئ. لکه انتګرال د ای په توان د 2 اکس ډي اکس ما په ډېره اسانه طریقه حل کړئ. 1 پر د اکس ضریب بیا انتګرال د ای په توان د 2 اکس بیرته خپله ای په توان د 2 اکس کېږي. ګرانو لیدونکو دا نننۍ برنامه چې تاسو ځان لپاره ما تقدیمه کړه. تر بلې برنامې تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.